په پکتیا کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست په همکارۍ د پاملرنې مؤسسې لخوا 1500 اړمنو کورنیو ته نغدي مرسته وویشل شوه. د مسؤلینو په وینا په دغو نغدي مرستو کې هرې کورنۍ ته 12500 افغانۍ ورکړل شوې. پکتیا ولایت کې د نننۍ مرسته 1500 کورنیو ته چې دا کورنۍ د زرمت ولسوالۍ او د مرکز خلک دي. 1500 کورنۍ په دې ته 2540 افغانۍ په مجموع کې څه باندې 6 میلیونه افغانۍ کیږي. د دې مرستو ترلاسه کوونکي وایي چې دغه مرستې به یې که څه هم یو څه ژمنۍ اړتیاوې پوره کړي، خو د لا نور لاسنیوي په برخه کې د نورو مؤسساتو او خیریه بنسټونو د همکارۍ غوښتنه کوي. دا پاملرنې مؤسسې د حدیثو په واسطه موږ ته 2540 روپۍ موږ ته ورسېدې. موږ ډېره مننه، موږ ډېر تر خوشحال یو. موږ هر کله بس موږ سره دوی چې همکاري وي موږ هر وخت دوی هغه نه مرستو نه خوشحال یو. وضعیت د ټولو خلکو خراب ده، ډېر وضع خرابه ده. نو د یخ په وجه باندې نه چا د لرګي او خوراکي توکو ټول مشکلات لرو. خدای دې وکړي چې نورې مؤسسې او نور خلک هم موږ سره چې کومک وکړي او د دوی نه ډېره یو نړۍ مننه. د یادول ده چې له دې وړاندې هم د پکتیا طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست په همکارۍ د بېلابېلو مؤسساتو لخوا له ګڼ شمېر اړمنو او بېوزلو سره نغدي او د خوراکي توکو مرستې شوي دي.